نساؤکم ستاسو خزی حرث لکم ستاسو پټی دی فاتو فزرازی تاسو حرثکم خپلو پټو ته ان نشعتم څنګه چې غواړئ تاسو وقدمو او وړاندې ولګئ لانفسکم د خپلو ځانونو دپاره واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا او پوه شئ انکم ملاقوه چې بشکه تاسو به د هغه سره ملاقات کوونکي یې وبشر المؤمنین او زیری ورکړو مؤمنانو ته ولا تجعلوا الله مه جوړوئ د الله عرضة ناخه لایمانکم د خپلو سوګندونو ان تبرعوا چې نیکي دې وکړي وتتقوا او پرهیزګاري دې ښکاره کړي وتصلحوا او اصلاح دې وکړي بین الناس د خلکو په منځ کې والله الله سمیع علیم اوریدونکې دانه دی لا یعاخذکم الله ننیسي تاسو د الله باللغو په لغو سره فی ایمانکم په سوګندونو ستاسو کې ولکن یعاخذکم لیکن نیسي تاسو بما کسبت قلوبکم په هغه څه چې اراده کړې وي هغې ته د زړونو ستاسو نه والله الله غفور حلیم بخونکی بردبار دی للذین هغوی دپاره یعلونکم چې قسمونه خوري من نسائهم د خپلو ښځو نه تربصو مهلت دی 4 اشهر د 4 میاشتو فإن فاءوا بیا کچری هغوی رجوع کړه فإن الله غفور رحیم نو بشکه الله بخونکی مهربان دی وإن عزموا الطلاق او کچری هغوی په خپله اراده وکړه د طلاق فإن الله سمیع علیم نو بشکه الله اوریدونکی دانه دی والمطلقات او طلاق شوی ښځې یتربصن انتظار به کوي بانفسهن 3 قروء په ځانونو خپلو د 3 حیضو پورې ولا یحل لهن او ندی روا هغوی دپاره ان یکتمنه چې پټ کړي ما خلق الله کوم چې پیدا کړي الله فی ارحامهن د هغوی په ګېډو کې ان کنه کچري هغوی یؤمنو ایمان راوړی وي بالله په الله والیوم الاخر او په ورځ د آخرت وبعولتهن هغوی خاوندان احقو زیات حقدار دي بردهن چې بیرته راوستل د هغوی فی ذلک په دې موده کې ان ارادو کچرې د اراده لري دوی اصلاح د اصلاح ولهن او ښځو لره حقونه دي مثل الذي په شان د هغه چا علیهن چې په دې هغې ښځو دي بالمعروف په ښې طریقې سره وللرجال علیهن او سړو له دي په دوی باندې درجه اوچتوالی دی والله الله عزیز حکیم غالب او د حکمت خاوند دی الطلاق مرتان طلاق د رجوع 2 کرته دي فامساکم بمعروف بیا ځان سره ساتل وي په خوښۍ سره او تسریحهم باحسان یا یې پرېښودل دي په ښېګړې سره ولا یحل لکم حلال ندی تاسو دپاره ان تاخذو چې واخلئ تاسو مما د هغه څه نه آتیتموهن کوم چې ورکړي دي تاسو هغوی ته شیئا د څه شي الا ان یخافا مګر په هغې صورت کې چې دا دواړه ویریږي الله یقیمه چې قایم شي او نه ساتلی شي حدود الله د الله حدونه وَإِنْ خِفْتُمْ پس کچریه تاسو ویریږئ الله یقیم حدود الله چې هغوی دواړه به قایم ونه ساتلی شي حدونه د الله فلا جناح
نو نشته څه ګناه علیهما په هغې دواړو فیما په هغې کې فیما افتدت به چې په ښه معامله راځي معامله وکړي او ځان خلاص کړي. تلک دا حدونه حدود الله د الله دي. فلا تعتدوها پس بهر اونه وځئ له دینه. ومن یتعده او څوک چې بهر وتل حدود الله د حدودو د الله نه فاولئک هم الظالمون پس هم د دوی ظالمانو. وَإِن طَلَّقَهَا پس کچری دریم طلاق ورکړو دوی ته فلا تحل له نو هغوی به حلال نه وي د هغوی دپاره من بعدو د هغې نه پس حتی تنکحه تر څو چې هغه نکاح دې ونه کړي زوجن غیره د بل خاوند سره. فَإِن طَلَّقَهَا پس کچری هغه هم دوی له طلاق ورکړو فلا جناح پس نشته ګناه علیهما په هغې دواړو ان یتراجعا چې په خپل منځ کې رجوع کړي ان ظن ان یقیم حدود الله که هغوی ته یقین وي چې هغوی دواړه به قایم وساتلی شي حدونه د الله. وتلک دا حدود الله حدونه د الله دي یبینها هغوی بیانوي ده لقوم یعلمون د هغه خلکو دپاره چې پوهیږي. وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ هر کله چې طلاق ورکړي تاسو ښځو ته فبلغنا پس هغوی ورسیږي اجلهن خپل عادت ته فامسکوهن نو وساتئ هغوی بمعروف په نیکۍ سره او سرحوهن یا پرېږدئ هغوی بمعروف د دستور مطابق ولا تمسکوهن او مه حصاروئ هغوی ضرارا د تکلیف د رسولو دپاره لتعتدو چې تاسو سختي وکړئ. ومن یفعل څوک چې وکړي ذلک داسې فقد ظلم نفسه نو بېشکه هغه ظلم وکړه په خپل ځان سره. ولا تتخذو او مه نیسئ تاسو آیات الله آیاتونه د الله هزوا په ټوکو سره واذکروا او یاد کړئ نعمت الله نعمت د الله علیکم چې په خپلو ځانونو وما او په هغه څه انزله چې نازل کړی دی علیکم په تاسو من الکتاب له کتاب نه والحکمت او له علم نه یعظکم چې نصیحت کړی وو تاسو ته به په هغې سره. واتقوا الله ویریږئ د الله نه واعلموا او پوه شئ ان الله چې الله بكل شیء علیم په هر څیز باندې ښه پوهیږي. وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ هر کله چې طلاق ورکړه تاسو ښځو ته فبلغنا اجلهن هغوی ورسیږي خپلې نیټې عادت ته فلا تعضوا لهن پس منې کوئ هغوی ان ینکحنا نکاح کولو نه ازواجهن خپلو کیدونکو خاوندانو سره اذا تراضوا بینهم بالمعروف کله چې راضي شو هغوی په خپل منځ کې په ښې طریقې سره ذلک دې سره یعظو به نصیحت کولی شي هغه چاته من کان منکم کوم چې وي په تاسو کې یؤمنو بالله ایمان لرونکي وي په الله والیوم الاخر او په ورځ د آخرت ذالکم دا تاسو دپاره ازکا لکم پاکیزه ده واطهر او صفایي ده والله الله یعلمو پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ.